امریکایي سلاګانې چې موږ ته د امریکا لپاره کول شوي دي دا هغه زړې سلاګانې دي چې M16 په نامه یادېږي دا د ویتنام د جګړې توپک دي چې هلته استعمال شوي او رنګ شوي افغانستان په اردو خرڅ شوې هغه امریکاګانې چې چارچوکه څلور ټایره مابین کې نور هیڅ وجود نه درلود دا د هرات له جګړو نه امریکایان راوستل او په افغانستان باندې له سره خرڅ کړل او د جهان کوم مقنوس د افغانستان د رغونې او پس له جګړو وتلی هېواد چې موږ یا کوو جوړوو او دا هم بېرته په موږ زاړه ټانکونه خرڅ کړل چې امریکایان ماته معلومې دي ټول افسران دلته موجود دي جنرال صاحبان قومندانان د په اردو ساعته پرزه به یې په $50 او $50 خرڅوله د افغانستان په اردو باندې شرکتونه تعلیماتي دي هم د امریکا ورته جوړ شوي وو تیار یعنی امریکا آبادي د افغانستان خلکو ته نه و راغلي خپله رئیس جمهور بایډن ویلي و چې موږ نه وطن سازي ته نه دولت سازي ته نه د آبادي د افغانستان خلکو ته راغلي یاستو هغوی راغلي وو چور چپاول رشد مواد مخدر او وژل د مسلمانانو تفرقه اچول د افغانستان د خلکو د ملتونو ترمنځ او بالاخره واته رسولې وه تجزیې ته د افغانستان